سلام له خورشید د 2 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. حمدالله محب نن سهار د ملي امنیت د نوي سلاکار په توګه خپله دنده پیل کړه. ولسمشر غني د ملي امنیت شورا دفتر کارکوونکو ته د هغه د معرفي پر مهال د ملي امنیت د مخکني سلاکار محمد حنیف اتمر له کړنو ستاینه وکړه او زیاته کړه چې په نورو برخو کې به د هغه له تجربو استفاده وشي. د نوموړي په وینا افغانستان له ځینو هیوادونو او نړیوالو ټولنو سره ستراتیژیکي او امنیتي اړیکې لري او د دغو اړیکو مدیریت او په امنیتي برخو کې د نړیوالو او سیمه اجماع مدیریت د ملي امنیت شورا له اساسي دندو څخه دي. ښاغلي اتمر د دولت له مشرتابه غړو سره د جدي اختلافونو له امله تېره ورځ استعفا وکړه. ما با شمار زیاد از کشورها و سازمانهای بین‌المللی روابط عمده استراتژیک و امنیتی داریم. مدیریت این روابط یکی از وظایف اساسی شورای امنیت ملی می باشد. همچنان در بخش امنیتی مدیریت اجماع بین‌المللی و منطقوی نیز از وظایف شورای امنیت ملی می باشد. امنیت ملی یک نهاد تسهیل کننده است و با وزیرسازی سکتوری هماهنگی و ارگانهای محل معلوم دارد. هماهنگی کامل خود داشت. د نورو همکارانو چې دلته په شورای امنیت کې کار کوي دوی ته هم غواړم چې اطمینان ورکړم چې زموږ او ستاسو کار د افغانستان دپاره په وظایفو کې د رهبرۍ د بدلیدلو دا یو معمول دی. موږ او تاسو به خپلو هغه کارونو ته چې د افغانستان د ښېرازۍ دپاره مو کول مخکې مو کول هغه به کوو او انشاءالله ستاسو په همکارۍ باندې به دغه کار نور هم پیاوړی کوو. او د کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت د لوی مشر استعفاوې رد کړې. د ولسمشرۍ ماڼۍ د خبرپاڼې له مخې طارق شاه بهرامي، ویس احمد برمک او محمد معصوم ستانکزي نن سهار خپلې استعفاوې ولسمشر غني ته وړاندې کړې، خو د ولسمشر لوري منظورې نه شوې. ښاغلي غني له هغوی څخه وغوښتل چې خپلو دندو ته دوام ورکړي او د امنیتي وضعیت د ښه والي په موخه یې ورته لازمې لارښوونې هم وکړي. په ننګرهار کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې 3 داعشیان چې یو قمندان هم ووژل شول او 3 نورې ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویاند وایي دغه عملیات تېره شپه د غنیخیلو ولسوالۍ په 25مې ویالې سیمه کې ترسره شوي دي. د دې سره سم د دغه ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې د ورته عملیاتو په پایله کې د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د نظامي مسؤل په ګډون 4 طالبان وژل شوي او 4 نورې ټپیان دي. ولسمشر غني تېر ماښام د سیاسي ګوندونو له استازو سره په کتنه کې د ټاکنو په اړه د هغوی پر وړاندیزونو او طرحو بحث او خبرې وکړې. په دې ناسته کې پریکړه وشوه د حکومت او سیاسي ګوندونو څخه د ګډه کمیټه جوړه شي چې د ټاکنو د ترسره کېدو ټاکلي نیټې او مهالویش ته په پام د سیاسي ګوندونو د وړاندیزونو په اړه خپله عملي طرحې وړاندې کړي. ټاکل شوې د ولسي جرګې راتلونکې ټاکنې د تلې پر 28مې ترسره شي. 4 کسان په بادغیس کې پر یوې مېرمنې د ډلهییز جنسي تیري په تور ونیول شول. د بادغیس د امنیه قمندانۍ ویاند نقیب الله امیني وایي دغو کسانو د اختر په ورځو کې د قادس ولسوالۍ په مسافر کشته سیمه کې پر یوې 20 کلنې ښځې چې فاطمه نومیده د پلار او 4 کلنې لور په مخ کې تیری کړی دی. دغه مېرمن او کورنۍ له دولت څخه غواړي څو نیول شوي کسان په اشد مجازات محکوم کړي، کنې پرته له دې به خپل ژوند ته د پای ټکی کیږي. او د امریکا د جمهوریت غوښتونکي ګوند مخکښ غړی جان مکین د 81 کالو په عمر ومړ. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې نوموړی له 15 کال راهیسې د مغزو د سرطان په ناروغۍ اخته و او تېر مازدیګر یې ساه ورکړه. نوموړی 2 ځلې د امریکې د ولسمشرۍ ټاکنو ته هم درېدلی و خو بریالی شوی نه و او شاوخوا 10 کاله په کانګرس کې د اریزونا د خلکو استازی و. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.